لکه تا ته مې وي شعر لیکلی، ته رایاده شولې غوښتل مې شعر ولیکم، او له تورو سره دا خپلې اوښکې ناهیلۍ، او دا بې پایه غم دی د خپل یوازیتوب د دې وژونکي جهنم له تصویرونو سره تا ته در ورسوم. خو تورو نامرادو ماشومانو راته لاس را نه کړ. ته رایاده شولې غوښتل مې نثر کې د تا د حسن، او په ذهن کې مې د تا د مینې د تلپاتې انځور لاندې حاشیه کې یو څه ولیکمه چې ستا د حسن وړ وي، خو د تاوان او لعنتي ژوند د بقا په خاطر تشو منډو راته لاس ونیوه. ته رایاده شولې زموږ د کور تر شا ځنګله ته ولاړم، په تور ځنګله کې فضا داسې ارامه وه چې ستا د بېغوره زړه سکون مې یاد شو. له ځنګله نه وتښتېدم، ایخوا ورپورې سمندر ته ولاړم، د سمندر مستو څپو سره مې غاړه ورکړه، آن تر ماښامه مې ښه ډېر وژړل. زموږ د دواړو زړونه یو شان ډک وو، دواړو ښه ډېر وژړل، دواړو په زوره زوره چیغې وکړې. سمندر لا هم ژاړي، خو زه آرامه یم، زړګی مې سپک دی، لکه تا ته مې وي شعر لیکلی، لکه تا ته مې وي شعر لیکلی.